زموږ ستاسې په معاشره کې نن سبا چې زه وینم یو بله غټه غلطي دا ده چې د خپلې کور والا حال په خاوند نه پټېږي او د خاوند حال په ښځه نه پټېږي. ماښام چې کله شپه تېره کله سهار چې راووتې خپل ملګري او ځوانان ورسره یو ځای سي، څنګه شپه وله، څه دې وکړل، څنګه یې وکړل، چش وسو چش نه وسو، څه دې ورته وویل، څه یې درته وویله. دا ملګرو انډیوالانو به زوم یعنې خاوند په مخ اخیست او زنانه چې راووتله هغه ته به بیا ښځې ولاړې، څه یې درته وویله، څنګه وسو څنګه نه وسو، د شپې پوښتنې به ځین کوي. حال دا چې د ټولو څه غټ امانت دا دی کله چې په دې کې خیانت وکول سي، خاوند خیانت پکې وکړي یا ښځه پکې وکړي، دغه د شپې حال و دا نورو خلکو ته ووایي یا نورو زنانو ته ووایي، د قیامت په ورځ به د الله په نظر د ټولو څه غټ خیانت په امانت کې دا وي. چې څومره ډېر خیانتونه سته په دنیا کې، رنګارنګه خیانتونه سته، خو د قیامت په ورځ چې فیصله د خیانتونو کېږي د ټولو څه خطرناکه، د ټولو څه د غټې سزا مستحق خیانت چې کم دی هغه به دغه وي چې ښځه د خاوند حال وایي او خاوند د ښځې حال وایي. یو خو دا غټه خرابي وسوه، دا غټ تاوان نقصان وسو چې د خپل کور والا سره د خیانت وکړي یا زنانې د خپل خاوند سره خیانت وکړي، د هغه حالات یې بیان کړل، د هغه خبرې بیان کړل، هغه د شپې نقشه یې خلکو ته ورښکاره کړله. یو خو دا غټ خیانت وسو، دا به د غټ سزا مستحق وي. دویم غټ نقصان یې دا وکړي که چیرې نارینه خاوندان د خپلو کوروالاو هغه خبرې، هغه حرکات، سکنات، هغه ترتیبات به خلکو ته وشي، د خلکو پر دماغو یې خپله کوروالا سپاره کړه، بیا به د هغو په سوچ فکر کې د ده کوروالا وي، هغه حرکات سکنات به په دماغ کې پراته وي، هغه د دې حالات به په خپل دماغ کې پروت وي، په بستر کې به پروت وي، په سوچ کې به ستا کوروالا وي. حالانکې ته نه غواړې چې ستا کوروالا ته څوک وګوري، ته نه غواړې چې ستا د کوروالا په حالاتو څوک خبر سي، ته نه غواړې چې ستا کوروالا څوک په خپل سوچ کې راولي، لیکن دلته تا په خپله داسې وکړه، تا خپله د خلکو ته د خپلې کوروالا نقشه وښکاره کړه، د هغې حرکات سکنات چې وښکاره کړه، د هغې د شپې چمونه چې وښکاره کړه، نو ځکه پر دماغ به ستا کوروالا سپاره وي. څومره غټ خیانت و، څومره غټ تاوان او نقصان و. که چیرې دغه زنانه د کور و د نورو زنانو ته د خپل خاوند د شپې حالات بیانوي، نو د هغه زنانو د هغه نجونو د ښځو پر دماغو د خپل خاوند حالات او سکنات سواره کړه، هغه به بیا ګرځي په سوچ کې به ستا د خاوند هغه حرکات او سکنات او هغه حالات وي کوم چې تا ودې ته بیان کړي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام د دې څه په سختي منع کړی. د مسلم شریف حدیث پیغمبر علیه صلات وسلام فرمای چې د الله په نزد باندې د مرتبه په اعتبار سره بد خلق هغه دي، بدترین خلق هغه دي، خراب خلق هغه دي چې هغه کله د شپې کور ولا ته ورسي او سهار د هغه صحبت یا د هغه د جماع یا د هغه چمو حالات و نور خلکو ته بیانوي، پر نورو خلکو ښکاره کوي. نو پکار دا د عزتمنو چې د خپل کور والا نوم لا د چاو مخ ته مه، د هغې ته اشاره لا د چاو مخ ته مه کوه. دا زنانې دې هم داسې کوي، ولې خپل آخرت خرابوي، ولې خپل عزت په خپله اخلي. د یو بزرګ په باره کې راځي، هغه خپل کور والا ته طلاق ورکوي، خلکو ورته ویل چې ولې ورکوي، وجه څه ده؟ ده ویله چې زه د خپل کور والا عیبونه ولې پر خلکو ښکاره کوم. اخر چې طلاق ورکوي خلکو د څه وجې څه دې ورکوي، څه عیب پکې و، ول زه د پردیو ښځو عیبونه ولې ښکاره کوم. یعنې په یو حال کې د زنانې عیب نه کړي ښکاره. نو پکار دا ده چې موږ تاسې زنانې دې د خاوندانو عیبونه نه ښکاره کوي او نارینه دې د خپلو زنانو عیبونه نه ښکاره کوي. په دا کې ډېرې خبرې دي، ډېر وضاحت غواړي، خو عقلمند سړی به خپله په دې باندې پوه سي. نور زه ډېر تفصیل نه ورکوم.